السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي او نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی faire. faire فعل څه معنا لري او څنګه کولی شو چې په présent کې کنجوګې کړو او جملې پکې جوړ کړو. دا ټول په دې ویډیو کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. faire 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 معنا کول یا جوړول. دا هم د دریم ګروپ یو غیر قاعدوي فعل دی. faire فعل په présent کې په دې شکل سره کنجوګې کوو. je fais je fais je fais زه کوم. tu fais tu fais tu fais ته کوې. il fait il fait il fait هغه کوي. elle fait elle fait elle fait هغه کوي. on fait on fait on fait مونږ کوو. elle هزې لپاره استعمالیږي. nous faisons nous faisons nous faisons مونږ کوو. vous faites vous faites vous faites تاسو کوئ. ils font ils font ils font هغوی کوي. elles font elles font elles font هغوی کوي. او په جملو کې په دې شکل سره استعمالو. je fais de la natation je fais de la natation je fais de la natation زه او بازی کوم یا زه ناتاسیون کوم. la natation معنا او بازی لوبه. ils font à manger pour les enfants ils font à manger pour les enfants ils font à manger pour les enfants هغوی ماشومانو لپاره پخلی کوي. vous faites des gâteaux vous faites des gâteaux vous faites des gâteaux تاسو کیک جوړوئ. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په علامه باندې کلیک کړئ هر کله چې یو نوی درس شیر کړو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او ویډیو ووینئ.